السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا درنو کتونکو پام راګرځوم د نن ورځې وروستیو او مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. راپورونه وایي د پنجشیر د درې په خوله کې سخته جګړه درېدلې ده. راپورونه وایي د پنجشیر د درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه درېدلې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار 10:30 بجې جګړه پیل شوه چې تر مازدیګر پورې دوام درلود. تر اوسه پورې د جګړې له کبله دوو خواو ته د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. له دې سره د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر امیر خان متقي رسنیو ته په لیږل شوي غږیز پیغام کې وایي چې د پنجشیر په اړه خبرو پایله ورنه کړه. متقي په خپل پیغام کې د پنجشیر خلکو ته ویلي هغه خلک چې جګړه کوي یا ورته قناعت ورکړئ یا ورته ځواب ورکړئ. د مقاومت جبهې که څه هم د ښاغلي متقي د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د مخکیني دولت د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح چې ځان یې د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړی او دا مهال پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د مقاومت له مشرانو دی، پر خپل فیسبوک کې طالبانو ته د ځواب ترسبلیک لاندې لیکلي: زموږ مقاومت د افغانستان د ټولو وګړو لپاره دی. دا مقاومت په پنجشیر کې مستقر دی خو د پنجشیر لپاره نه دی. بایډن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغه ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. بایډن په واشنګټن کې په یو ټلویزیوني وینا کې تېره شپه وویل: تېره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان 100 کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه موږ خوندي ځایونو ته د څه باندې 120,000 کسانو په لیږدولو د هوا له لارې د خلکو د بیولو یوه تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه. د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستانه ووتله. کابل کې به سبا سورای شهزاده پرانیستل شي. ټاکل شوی چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ سورای شهزاده سبا پنجشنبې پرانیستل شي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې تمه د نن له افغانستان بانک سره یوې پایلې ته ورسیږي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. که څه هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څانګې بندې دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار کوي. خو د افغانستان بانک مسؤلین ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به وضعیت عادي حالت ته وګرځي. د سوداګرۍ خونه د نرخونو د کنټرول لپاره ځانګړې کمیټه جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې ناستې په پای کې پریکړه وکړه چې د نرخونو کنټرول او تثبیت لپاره باید یوه ځانګړې کمیټه رامنځته شي. د دغې خونې مرستیال یونس مومند نن چهارشنبه د وږي په 9 ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټه کې به د خوراکي توکو اتحادیې، د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازي شمولیت ولري. نوموړي وویل دغه کمیټه به د ستونزو په راکمولو او د اسانتیاو په رامنځته کېدو کې راغنده رول ولري. ښاغلي محمد له سوداګرو وغوښتل چې خپلې ستونزې په لیکلې بڼه دغې خونې ته وسپاري څو د سوداګرۍ او صنعت له وزارت سره په همغږۍ ورته د حل لارې چارې ولټوي. نوموړي همدارنګه د سوداګرو او خوراکي توکو له پلورونکو څخه وغوښتل چې هیوادوالو اقتصادي وضعیت په نظر کې ونیسي او په پلور کې د بشپړ انصاف څخه کار واخلي. له دې وړاندې خلکو شکایت کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره د توکو بیې 2 برابره لوړې شوي دي. ملګري ملتونه وایي نړۍ د افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انتوني ګوتریش پرون د اګست په 11 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاس ګریوان دي چې ښایي د عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 18 میلیونه وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. په هرو 3 کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي او دا چې تر 5 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي په راروان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انتوني ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران په ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي.
او وروستی نړیوال خبر مو دا چې واشنګټن ژمنه وکړه چې کیف سره تر 80 میلیونه ډالرو مرسته کوي. مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وګوري، واشنګټن له کیف سره تر 80 میلیونه ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د ولسمشر بایډن ادارې پرون په یو بیان کې کانګرس ته خبر ورکړ چې دا مرستې به د اوکراین په سرحدونو کې د روسیې د پوځیانو د هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. ولادیمیر زیلنسکي د دوشنبې په ورځ د 3 ورځني سفر په موخه واشنګټن ته ولاړ او تمه ده چې نن د سپټمبر په لومړۍ نیټه له ولسمشر بایډن سره وګوري. اټکل کېږي چې په دې لیدنه کتنه کې به ولسمشر زیلنسکي له ښاغلي بایډن څخه وغواړي چې د روسیې د نورد سټریم 2 په نوم د غازو د پایپ لاین مخه ونیسي چې جرمني ته تیریږي. دا پایپ لاین له اوکراین په کږه تر جرمني پورې رسیږي او زیلنسکي په دې باور دی چې مسکو له دې پایپ لاین د یوې جیوپولیټیکي وسلې په توګه ګټه اخلي. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو دا و د نن تازه او مهم خبرونه. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.